السلام علیکم. د عربي ژبې د زده کړې لړۍ ته په خیر راسئ. زه عزیز الرحمن حازم یم، د عربي ژبې ښوونکی. افغان ری چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د مخکنیو عربي ژبې ویډیوګانو او همدا ډول د نورو علمي موضوعاتو څخه برخمن شئ. موږ په دې لړۍ کې د عربي ژبې د ګرامري برخه او همدا ډول د محاورې یا د خبرو اترو برخه را پیل کړې وه. په مخکنیو درسونو کې موږ ویل چې فعل پر څو ډوله دی. فعل د عربي ژبې پر 3 ډوله دی: تیره زمانه، حال زمانه او راتلونکې زمانه. په مخکنی درسو کې پر فعل ماضي او فعل مضارع باندې وژغېدلو. نننی درس مو پر فعل امر باندې دی، یعنی امر کم فعل دی او یا هغه فعل چې پر راتلونکي پورې اړه ولري. زموږ د خبرو څخه وروسته چې کم فعل واقع کیږي هغه ته راتلونکې زمانه او یا هم استقبال ویل کیږي. د نن ورځې په درس کې زموږ موضوع د فعل امر برخه ده چې فعل امر څه ته ویل کیږي او څه ډول جوړیږي. خو مخکې له دې څخه چې زموږ درس پیل کو، تاسو افغان ری چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د عربي ژبې نورې برخې هم ترلاسه کړئ او له هغو څخه استفاده وکړئ. په عربي کې فعل امر هر هغه فعل دی چې د یو کار غوښتنه پکېږي، یعنی د یو چا څخه د یو شي په اړه باندې غوښتنه کېږي خو هغه کار به په راتلونکي کې واقع کېږي، تر اوسه به واقع شوی نه وي. تاسو ګورئ لکه یو مثال کې چې وایو اذهب الى السوق. اذهب الى السوق معنا بازار ته ولاړ شه. دلته دغه اذهب فعل دی او دا هغه فعل دی چې موږ د یو چا څخه د یو کار غوښتنه کوو چې هغه تګ دی. موږ په دې ځای کې موږ د تګ غوښتنه کوو خو دغه تګ به زموږ د خبرو وروسته واقع کیږي، نو ځکه راتلونکې زمانه ده، یعنی امر په راتلونکي پورې اړه لري، په تیر پورې اړه نه لري او نه په حال پورې. یوازې او یوازې دا کار به زموږ د خبرو څخه وروسته واقع کیږي. همدا ډول اقرأ الكتابه. اقرأ الكتابه معنا کتاب ولوله. تر اوسه پورې کار نه دی رامنځته شوی، زموږ د خبرو څخه وروسته دا کار رامنځته کیږي. نو په همدې اساس باندې د فعل د عربي ژبې د فعلونو دریمه برخه یعنی راتلونکې زمانه پورې چې اړه لري هغه فعل امر دی. دلته قاعده کې داسې دی چې فعل الامر د امر فعل هو كل فعل، دا هر هغه فعل دی یطلب به چې په دغه فعل باندې غوښتنه کیږي حصول شیء د یو شی رامنځته کېدل، هغه چې هر کار وي. لکه په دې ځای کې چې موږ وایو اذهب ولاړ شه، دلته موږ د تګ غوښتنه کړې ده. په د دوهم مثال کې اقرأ ولوله، دلته موږ د لوستلو غوښتنه کړې ده. نو دی وایي چې هو كل فعل هر هغه فعل دی یطلب به حصول شیء چې د یو شی د رامنځته کېدلو غوښتنه پکې کیږي، خو مګر و فی الزمن المستقبل په راتلونکې زمانه کې. فعل امر یوازې او یوازې په راتلونکې زمانه پورې اړه لري. دا چې فعل امر په راتلونکې پورې اړه لري او مخکې موږ ویلي و چې فعل مضارع هم په راتلونکې پورې اړه لري، خو فعل مضارع کې 2 مشترک زمانې وي، یا په حال پورې اړه لري چې اوس کم کار شروع او یا راتلونکي. خو فعل امر یوازې او یوازې راتلونکي د پاره دی. نو دا چې د راتلونکي د پاره دی د جوړښت هم د فعل مضارع څخه دی، یعنی فعل امر د فعل مضارع څخه جوړیږي. دا چې څنګه جوړیږي زموږ سره اوسېږي. اول دغه حرف مضارعات چې دغه تا د حرکت سره حذفو د منځه وړو، دا چې موږ منځه یوړل پر دې ځای کې کوم وګور دغه ورستۍ تورې چې دا ساکن دی. مخکې خو موږ د ت سره د مشلوي، هغه ت د حرکت سره د منځه ولاړل حرف مضارعات. په دې ځای کې دغه خ چې دا ساکنه پاتې سول، نو په دې صورت کې موږ خو شروع نسو پکولای. په عربي ژبه کې په ساکن یا هغه توري چې سایلنت په هغه باندې پیل نسی کېدلی، په نورو ژبو خو کېدلی شي، خو په عربي داسې نه ده. باید خامخا دغه اول توري حرکت ولري. نو دا چې حرکت نه لري په دې صورت کې موږ داسې کوو چې حمزه راوړو. خو دغه حمزه حرکت تر اوسه معلوم نه دی
چې دته موږ زوار ورکوو زیر ورکوو که پیش ورکوو نو ما قبل اخیر ته ګورو ما قبل اخیر دته ویل کیږي چې د جې فعل د اخیری توري څخه مخکې توري اخیری توري جیم دی خو د جیم څخه مخکې توري چې دلته را ده دغه ما قبل اخیر بلل کیږي دغه ما قبل اخیر توري ته ګورو کچيري ما قبل اخیر توري پیش درلودي همزه ته پیش ورکو کچيري ما قبل اخیر زیر او یا زور درلودي په دواړو صورتو کې به همزه ته زیر ورکو نو یوازې کچيري ما قبل اخیر پیش درلودي همزه ته پیش ورکو لکه دلته تاسو ګورئ د جیم اخیری توري دی د هغه سمخ کی توري اراده چې ما قبل اخیر تول کیږي د دې حرکت پیش دی نو موږ همزه ته هم پیش ورکو همزه ته پیش ورکو او بل کم کار کوو یو کار لا بل پاتې دی چې په اخر کې موږ سکون ورکو سکون که موږ په ساده ژبه باندې وسوایو یعنی په اخر کې ورغندۍ ورکو جم ساکن کوو او خروج دا د فعل ماضی فعل مضارع څخه مو فعل امر جوړ کی او خروج ووزه دا امر سو مخکې تخرج معنا توزه خو اوس مو امر ځنی جوړ کی او خروج ووزه بیا په خلاصه شکل باندې ورته کچيره د فعل مضارع څخه چې موږ کله امر جوړو لومړی خو به حرف مضارعات حذف کو حرف مضارعات موږ مخکې پیژندلې و چې هغه حمزه یا تا نون په دغه څلورو حروف کې چې هر شی د فعل په سر کې راغلی وي د حرکت سره حذفو ورسته حرف ته ګورو کچيري ساکن وو یعنی حرکت نه درلودي لکه په دې ځای کې جی خ په دې صورت کې موږ حمزه راوړو خو حمزه ته ترغو حرکت نور کو تر څو چې مو د ما قبل اخر حرکت معلوم کړی نه ما قبل اخر به هغه توري دی چې د اخیری توري څخه مخکنی وي دلته ما قبل اخر را ده کچيري ما قبل اخر پیش درلودي دغه همزه ته چې موږ ور کړل د جته هم پیش ورکو کې پیش نه درلودي زور یا زیر درلودي په دواړو صورتو کې به دغه ته همزه ته زیر ورکو نو دلته چې موږ وګورو را پیش لري همزه ته مو پیش ورکي او یو په اخر کې مو سکون یعنی ساکن مو کوي حرکت مو ځنی لري کوي د اخري حرف څخه اوس نو او خروج ویل کیږي دا خو د یو ډول فعل دی چې موږ فعل مضارع امر ځنی جوړ کړي د فعل مضارع څخه کچيري بیا داس پیش اسول موږ د فعل مضارع د حرف حذف کوي او ورستي حرف ام حرکت درلودي دا سينو لکه په دې ځای کې چې خاص ساکنه او چې موږ همزه ته ضرورت پیدا کی په دې صورت کې فقط موږ په اخر کې سکون راولو مثلا د تشاهدو فعل څخه موږ غواړو چې فعل امر جوړ کو نو لومړی حرف مضارعات حذف کوو د حرکت سره چاغه تاوه دا چې مو حذف کړل دلته شین حرکت پیدا کړی دی موږ کولای شو چې د تلفظ کو همزه ته ضرورت نه پیدا کیږي همزه ته په هغه وخت کې ضرورت وکړي چې د ساکن وي موږ همزه راوړل چې موږ هغه شروع وکړو خو اوس دلته شین چې د حرکت لري نو همزه ته ضرورت نشته چې نشته یو کار کوو چې په اخر کې سکون ورکوو یعنی هغه اخري حرف ساکن وو شاهد تشاهد دا معنا و چې ته ګوره مثلا تشاهد التلفاز ته تلویزیون ګوره اوس نو په دې صورت کې موږ وایو شاهد وګوره شاهد الاخبار خبرونه وګوره دا دواړه د فعل ډولونه و چې موږ پر دوه ډوله باندې فعل امر جوړولای شو یو دا ډول و چې په سر کې حمزه راتلل او په اخر کې سکون راتلی او بل هغه دی چې په سر کې حرف مضارع چې محذف کی ورستی حرف هغه سم متحرک پاتې په دې صورت کې په اخر کې ما سکون راولو دا د فعل امر د جوړولو طریقه و